لاره کې یو بوډای ناستا ده، بوډای ناستا ده او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ما سکار په سر علی غلې ما لیټ شم شپرا باندې تیر شم، اوس یریګم دا سامانم نشم وړه تبي نیولې او چې ورشم الټه به مې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بیبي خپکه غما راځه دا پندوکه بم در سره زه یو سما او استا مالک تب شپارس مکم تاب وهیم نا. اوس بیگا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز نیاز شوه او سحر لایو وینځ سره پندوکه په سر دیو داغه مالک ته شپارس کولو تروا دې ته سوچو کوي کور ته چوره سیده دروازه او ټکولا سړی راووت الیک سلیکو شو خیر شه صاحب ورته داستا خادمه ده تبینی ولیدا وختم ډیر تیر کو دا پندوکه راوړم نشو او زه شپارسم کوم کدیله څه سزا ورکه مال راکه خو چې دې ته څونه وای. ا يهودي فورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه. وجه صدا و ما تدا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تله خدای سره د ملاقات شوه. ا يهودي ورته هغه ته څه خبر شوي؟ و د تورات یو مسله نن رښتیا شو. ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کوم شپه خدای سره راز و نیاز وشي پاغه سحر با د یو وینځ شپارس کوي نو سبا ده او د وینځ شپارس ته ته مدعی د نبوت دین لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرای بل څه کې دیش. عزیزانو پړومبای ورځ خو به يهودو مومنه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوه. تاسو وګورئ زموږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړې چرته قبر ګوري اله پلانې وزیر قبر له غسل ور کوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تللی دی جی بازار صاحب لمبولې یو وزیر تللی دی دا کوواټ جی بادر صاحب لمبولې نو ما چې لمبولې دی بیا به مو جنازم کړی وې نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سړو نه راووته 2 کروڑه په هر رنگ کې په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بچي انجام دیسی آسان علاج چالکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغي وهي او جی زئی نن د پاکستان قانون اسلام دی او خزه دنه کورونو کې او د ملک فیصله به په قران کیږي. توای د قوم سره بل کوم لار و چې تبه پی وهله و ور سره مونږ سره کو اسلام ډال دی جدان په دې تیزرګی نرانی ولې ده کنه په اسلام ایرانو اوس ما به داخله د مرګ په ناره ټاپوي کنه تاسو به د جمعات کې ویل چې خدای دې خلماته کا خو چې کم شه دې غوښتو دې راي وستو کړه نو دا په خبر ګورون چې په خپل خیر او شر نه پوي. اوس به صاحب غوبلی وی او غمی وی او ها کو راویني ساو رامنډه کاو ونی ساو جیل کې واچو دا د خدای کار. اطمینان د قوم او د ملک ا د خدای په یاد کې ا د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو ګورئ د کوم خلقو ژوند چې د خدای یاد تسپارل شوی دی دا غوی دا ژوند وګورئ سخوناک ژوند دی. ستا په دې ملک وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ د یو مسلمان چې څنګه شکل کې دی شي هغه څه شکل تاسو وګورئ کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دې شکل. بیا پرون یو ترکه راغلی زمونږه دکان د ترکو ډېر خسته
لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله، لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره، د ده دې شان ته وګوره. او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی، تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي، وخت در سره اوزګاري. په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست یو سات که نه، اسې ناست نو یک زمان نا صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. هغه مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي، یو غنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو ګورئ دي جمعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان، یو بل ته دین بیان، یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي. وخت در سره اوزګاري، دا نور ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده. زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتی دی او شین باغ دی، بلم دا دی شین توتی دی او شین باغ. نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنه توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي، او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ. والله که دې نږدې ورپرېږدي خانان او نوابان، خان بادران او جایگیرداران، هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی دی، سپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا؟ وایي دغه وزیر صاحب ته ورځم. وایي څه ورته وایي؟ وایي ما والا ډېرې بنډې والې وې، زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه. وایي دننه نه شتلی کاکا، مونږ به تپوس. ویل څنګه نه شتلی؟ پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی دی. بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه، خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي، نشین باغ شته او نشین توتی شته او نشین چمن شته. تاسو همدغه د منګکان وروڼه یئ، منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیہ السلام ته وایي چې وایه که نه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره مې راز و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به. ابو جهل په منډه تللی، ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورې د اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د په لات او منات قسمي چې ستا یار ویلی چې زه بېګا اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمي که زما یار ویلی چې بېګا اسمان ته تللی نو بالکل یې ټیک ویلی. ولې؟ ما د خپل یار د دینم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بېګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبر یې. گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږې دا لاس کې ووایه چې څه دي.
پیغمبر وې زه وایم چې لاس کې څه دي کله ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي وې زما لاس کې چې څه دي په خپله نشي ویلی ته ووایه په یو ګوته پیغمبر داغه د لاس ته اشاره وکړه نو د ابو جهل د لاس د ننه نه आवाज راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت آکانو د ابو جہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ دا ابو جہل پلاس کے کانی وہ دم رہی د دې داسې مثال ده لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې ده سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده تاسو اندازه وکړئ کله یو سړی دا عقیده وی چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته کله یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې بعد دی او دا زیارت دا بعد لري کوي دین لوی شرک بل نشته عزیزانو قبر پرستی چې دا ډو په اسلام کې شته نه لیکن استعمال کې وګوره قبرونو نسال جوړ کنوریس نه دا غونډګان راټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی راګيږي او رستور پسې دغه شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمی د یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کی کومه ده دا د دوی نو استل کارې دارت او بیا ور سره چلو خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي اوغه مولا ام ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی اوس دا اعتقاد د خلقو نو استل دا د چاپلار نشي دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره موثر حقيقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا د یو سړی بش پېته خدایان د نننا 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑه خدایان 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې جوس بلا نور څومره زیات شي د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت بده یو مرز دارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راغی وی چې مسلمانېږي وی چې ولی وی زما یو خدای او هغه خیرن شوی نو مې علم بولو نور ته مې کې خو چوچی وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازه یو وی زما د خدای ورته کته غږیونکو نو مال تداوی چې عرب یبول الثعلبان براسی آیا داسې شم خدای کې دې شي چې ګیدړانی په سر متیازي نو زما عزیزانو عرض داو چې دا عقیده د خلقو دړنه وستل چي دي دا ډېر ګران کا واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات دي کردار ده کریکٹر ده اخلاق دي تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته دا د غلوی کردار وجوا او د لوی شان وجه
عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم، بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره معراج و نیاز شوی دی، دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق. ابو جهل ویل ته پیغمبر یې خدای ته اسمانونو ته تلې، ویل آو وی کته اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره، دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا به زستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی، په ګوته داسې اشاره وکړه، اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نشوه بلکې دواړه ټوکړې رااله، نیمه په یو لستوڼي کې نه وته او نیمه په بل کې، او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته او بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل وسوي، ابو جهل اوفوي جادوګر خو ډېر لوی جادوګر چې اسمانه پورې دیم جادو رسي. بیا بار لاړ او راغو لاس کې کانی نیولې. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان، کته رسول نو ازما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه وای؟ ورته وایي گر رسول چیست در مشتم نهان، کہ خبرداری ز راز آسمان. کته رسول نو زما د لاس کې وای څه دي، چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شیخ به خدای شي چې زما د لاس کې. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي، او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وای، ونه زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلې ته وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوتا لاس ته اشاره وکړه، داسې سره د ابو جهل لاس کې کانو ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، مونږ کانی یو دومره یو. هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوښته، وی په دې جادو. تاسو خیال راغی داغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ. ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی، هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي، چا مونږ باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد. اوس یو ټکه یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه، او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا، خلاف عادت د ولینا یو کار صادریدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده، او چې امسا به وګرځول دا څنګه نه به یو لوی اجدها جوړه شي. لاس ته د طرف کې به لاس داسې کو او چې واپس به رويستو اب پړقېدو د سپوږمۍ پښه. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی ړوند به یو سړی پیدا و د په لاس راخ کې به بیناش. ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاړ. دا معجزات
د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چو بیا پټولو چې د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنه ورتلو ول به دا جادوګر دی پروپاګاندا خو به کړیو یو سره ده دمګر دی دمونه اچي هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کوم موجود شي قدرتی اورز په لار کې رسول الله صم ور سره مخ شو چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده اوس پیغمبر ورته څوي ورته وي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له آدم گره ورته وي ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سي ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي ته لیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دي نو ارز دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاده زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانه روټه غواړي او بچانه غواړي بستر چانه غواړي کټ پوزه چانه غواړي نه پیسې خپلې جامع خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا دا چله دا دلته په پراتی او تاسو به د خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدورایم کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي دا قوم ورته څه وي لیونی ورته وي کنه ورته بلکې لیونی لا څه دا قوم ورته وي چې دا د امریکای تنخواه اخلي دا قوم او د امریکا کا دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوا نو بیا د امریکای نه خمل چرته شته د ذلیل قوم ته تاسو وګورئ په مخ د ځمکه د امریکای نه لوی رذیل ملک ببل نه په مخ د ځمکه تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکای څه وکړه ترننه پورې سکای لګیا دی بیګای بیا په بمباری کړي ترننه پورې وجه صدا دا خدای دې چې پاکستاني پستر ګړوند کړي دی او د امریکای نه سیوا کلمه نه وای وجه صدا وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیل خلاف او امریکای حکومت چې ده د يهودو ده او د اسرائیل تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې يهود دي نو امریکا د يهودو حکومت ده او اسرائیل يهود دي لیبیا د يهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره الزام په داله ګولې چې دا دهشتګرد ده سالي جوړ کړي امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځي او تبلیغ کوي اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قباش وګوري دا خبرې درې قسمه خلک کوي درې قسم
یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خواره دي، یقیني. یو هغه خلک کوي چې کوم د قبرونو حاصلات خوري، قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي. یو هغه خلک تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ، یوې میاشت له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کیږي، یوې میاشت ټیکداري والی په 1.5 لک روپۍ. اوس چې ټیکداري په 1.5 لک په ټیکالي نو خو 2 لک په هغه غټي کړه، نو هله په 1.5 مالی کړه. دا 2 لک روپۍ د کاکا سے په زیارت باندې څوک اچي په خبر ګوړاند شي. نو د کاکا صاحب د پیسو ته حاجت څه دی؟ اولادای وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک. الته د خزو آلو ګورئ او د سړو دا مال کې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول دومره خو اخر سرونه دي در پورې پس پیګمو روټای نه منډي خپل غل روړای چوکې یا په خله نه منډي ساقل خو کوي خدای بندگان څه سوچ خو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت سره زیارت په پیسو څه کوي؟ دا زمونږ خزي او زمونږ سړي دا حال دوی جوړ کړي. پبو تلار شه چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورې زی په دلاره بازار جوړ دی. چې بازار جوړ دی پروسه کال ز ورننه و نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست. نو دیدن مستا بانے میں نورے دیدن مستا بانے میں نورے وای پنی ملار کې سبانه کم درے گا داسې داسې کټي په دکان نس واخلا خوري واخلا ساخله واخلا مړ راشه دا ورته نه ځواني کوټه شي نه اخلا واخلا واخلا واخلا. یو دکاندار پس یو څنګه وی بل پس بل کلی تجربه وکي نر سړی له بورکا ور په سر کوي او ته مخ کې شاو بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړي چې دکاندارانو ور پسې څه خیر. دا ملک دی یا دا قوم دا بنی آدم په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه د لیدلې چې کوم ستا په ملک کې منټ پس کی. حضرت رحمان بابا خبره ده وي پټولو مربهي چا لیدلې نوي پټولو مربهي چا لیدلې نوي هغه چاري چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچانی لیدلې چې کوم ستا په ملک کې. بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدلې شپه چاته او نه خی لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپه کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه. بیا دا رزلاو خبيسان د زمانه وګور دا ډزې دا سه ډزې چې د غوګونو پردې بدرته وشله کلاشنکوپ ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوپ پولیسونی سیالته په پرچا ورکي ورشي په اسلام خټک پرچا ورکي چې د ملک وزیر داخله دی پاغه پرچا ورکي چې تا لایسنس ولې د کلاشنکوپ ورکړي الته د نیکناس ته لایسنس ورکي او دلته راغی ته لیکو پرچا په ورکي استعمال کې د مرکزی حکومت نه د لایسنس جاری کی ستا د قبایلو پولیټیکلانه پرمټي ورکي نو خلک به پیډا زی نه کوي دځي بنه اب یله خبره ده چې دا د اوس قوم د ظلم کور کې تکړی دا هغه ګیدړ قوم ده چې دوی هم دلته پردي وادل لار شو او کدلګ دې غوګونو نهونی و د کابل دی غرونو ته کته د تیزونه بیا وګوره او د دستونه وګوره چې پلنګو به روان یو طرف ته دا کیږي بل طرف ته دا کیږي دومره وسله لکه په پاکستان کې ده په دنیا کې زه وګرځیدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده
पुलिस सरा वसला निश्ता, फौज पर सड़क को गिरजी वसला निश्ता और सरा तश गिर्ज तश पही भाई न टोपक न तमाचा वर सरी खुचदा से दरता उगोरी पर तुक्की बमुतियाजी होगी दलता वर सरा क्लाशन कोपी चित्त वर्ता उगोरे झंडा बाजार इजड़ा बदरियाज तासु ख्याल रहा तासु तुरंत से ओकड़ा और पाकिस्तान हो आगा मुल्क दे आगा मुल्क दे सन 47 नवाला तरनना पोरे मा दुई तुरो न कर तुरे न दक दाई कड़ी ची कश्मीर ला गजाल तली नु इंदो ने पोजे पे कड़ी वे पनतकाय पोरे कारतूसुना बेरा उड़ल ता पिछकी सखाना के बे परे फुटपाथों बांधे खरसोल दिया दाई कड़ी ओसम दाबाजी बुढ़ागान जब कश्मीर गजा में कड़े था नाला गजा दे ना पोजो गजा दे कड़े इंदे वे पोजे ना बचनत कहना वा तन ताबते पोजा हो सक कारतूसो गजा दे कड़े सखाना की मारी दली चखर सोल खबर दादा दे टूल सीजुनो इलाज सिर्फ और सिर्फ आसमानी कानून के लिए सो पूरे दे मुल्क कानून आसमानी कानून शवे नहीं जमादे पर खुदा कसमी चे खौरज न गोरे खौरज बन गोरे सियासी खल्कनम खुदायान जोड़ करी दा ख्याल दे बिजलीगर मुला सर मरगर हम गोरा के चरता वजीर शो से राक दा ख्याल पोश गोरा के चरता वजीर शो से राक उस यो बला राप मखा कड़े दा हा कू से चले गोरा का देश से जोड़ के जोड़े दल चे खुदाई नहीं करी दे प्लारम वैल्यू चे रोटी कपड़ा मकान बदर को वैल्यू का नहीं हुए चे द खुदा असरम न हो द बंदा असरम हुआ नतीजा ए बदबख्त कौमा द बंदा असरी प्रेग दई द खुदा असरउनी से दागा जात असरउनी शच द मोर द खेटे नवाला तर खबर पर इस्ताद खुले तर उठाए और रिजक सोक दर रस नो दे कौम खुदा प्रेख है चे खुदा प्रेख हो नो तासो खुदा प्रीख ही नो अगस शर्मुना दर न जोड़ कर अगर शर्मुना चे अल्लाह दे दा से सोको ने शर्मई लकनन चे पाकिस्तान शर्मे दले खबर दा वसलो न दा खबर दा ईमान दा और खबर दा गैरत दा वसली दी चे सहबा टोपकी दी चे तमाची चे शल्डा दी दी जर्मना दा फ्रांस दा जमा वस उरसी और माना चा चाकू गर्जोलो न जबद सड़ी बचे ने चाकू स्ता सकार दे वसले गर्जो दुश्मनदारे मां चे दुश्मनदारे जबस्ता दे दुश्मन इलाज हुकम या बदी जोड़ा हुकम हो चे जोड़ा नहीं पड़ा वड़ ब मालूम कम यो बदर के टाटाए कम चे दुन्नू गए दर तौबा सम ब्या बटो पक चाप से कर दे दादा खुदा पका रखता कौम खपलो की यो बल्ला पड़ांगान बार द तुरी नदी कीगी बच्चा जमुन पसर खो अजीम और वलाड़ दे द रूस और गोरई द हिंदू और गोरई द अमरीके और गोरा और हम पसर वलाड़ दे ओ बदबख्तो सोच चुके वल्ला चे दशपे चमलाई और सारा पास ही द रूस टेंकू न बदरता पुकुसो की गर्ज द्या बजता तो है मचरा शौस दगा वजीरान दरा वाला दादा खेटे चे द गडानो कब्रिस्तान दे दगा उसरा वाला जो सिपरतुगु कही कि काबल के गर्जे देश नु पाकिस्तान के गर्जे देश दे खुशफहमाई के मुब्तला नशी चे मुंग सरम यो दुआ कड़कड़ी जाजू न दी कड़कड़ी बदे वलाड़ी और आबश यो और बदर बांधे बल्कि हाँ यो वक्त के बते बचे चे मुल्क द मुल्क मुत्तफिकी और डटिया हुई द दुश्मन मुकाबले द पारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त मुश्किलात अगदाचियो सऊनो कालो अकीदत चाद ख्याल नविस्त बुल मुश्किल वर्तदाओ चे ईसा अलैहि सलाम त ईसायानो द खुदा जोए वे औ दाद ईसायानो निजदे जमाना वा यहूदो
عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وي. دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دیم لویا سانحه واچي. دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیہ السلام د خدای زوی نه دی. دا ټول مشکلات، لیکن چې عزم مضبوطو، اراده مضبوطه وا او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان مو ګورا چې نن د دنیا ګډ ګډ تور رسیدو او هغه خلق مو ګورا چې چا د پیغمبر د شان خلاف کو. نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذهب دی، یو سهل مذهب دی. مشکلات دین رستو بزبیا تاسو تخیم چې هغه آسان او سهل مذهب کې مونږ خلقو کم مشکلات چې تاسو خود که په قران کریم کې غور وکړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی معراج چې دی هغه د قران نه ثابت. قران کې وګورئ سبحان الذي اسرا بعبده، اول خو لفظ سبحانه کې وګورئ، دویم بیا اسرا بعبده. الله فرمایي چې اسرا اصل کې د شپې بوتلو توای او بیا ور سره قید د عبده لګئی. عبد په عربي ژبه کې روح او جسم دواړو توای. یوازې روح ته یا یوازې جسم ته عبد نه وای. د دې داسې مثال دی لکه پښتو کې وای سړی، نو سړی ورته اله وای چې هغه بدن او روح دواړه یو ژوندی نو ورته سړی وای. او همدغه سړی دی چې څه وخت کې روح تی وځي نو بیا مړی ته هیڅوک هم سړی نه وای، بیا ورته مړی وای. تاسو خیال راغی مړی ته څوک سړی نه وای بلکې هغې ته مړی وای. نو عبد روح او جسم دواړو ته وای. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج یوازې په روح شوی وی نو بیا خدای دروغ نه وایي، بعبده بیا نه ویلی. یا یوازې په جسم شوی وی نو یوازې روح نه بغیر جسم تم عبد نه وایي. نو بعبده قید لګولو سره ازاله د دې وهم وشوه چې معراج په دغه بدن سره د روح شوی. بیا سبحان الذي دا د تعجب په وخت کې ویل شي، کینی دغه ځای کې د سبحان الله ضرورت هم نو. سبحان الذي او دا معراج نه خدا خلق انکار کوي نه مني. نو الله فرمایل سبحان الذي اسرا بعبده. تاسو خیال راغی. نو عزیزانو معراج د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خود قرآن نه ثابت. اوس بیا خبره ده چې څوک په حقایقو د قرآن نه پوهیږي یا په باریکاتو د قرآن نه پوهیږي، آ جدا شی. لیکن قرآن کریم نصن په دې گواه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج هغه روح او بدن دواړو سره شوی. عزیزانو چې واپس راغی هغه یو باس ته اوس اشاره ده چې 1,40,000 پیغمبران دا چې د دې مخه معراج تتلو نو په بیت المقدس کې ورته جمع شوي او کنه واپس چراتلو ور سره راغلي.
روایات دواړو طرف ته. حافظ ابن کثیر روایت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلو پس بیت المقدس کې پیغمبران د دې مخې چتلو ورته نو راغلي، واپس چراتلو نو 1,40,000 پیغمبران ور سره راغله. او دا لوی اعزاز د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. او سوال په دې مقام کې دا دی کتا استیادی ابتدا نه دا باسو د روح او د جسم سکافی مودا وړاندې اوس دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې بیت المقدس تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رااله، نو دا وخت د سبا وختو د منځ ټیمو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منځ مخکې وکړه او دا 1,40,000 پیغمبران ټول ورپسې ولاړ. او دې مقام کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځول او دعا یې کوله، نو دا تمنا یې وکړه چې یا الله دا دومره عظیمه جمع د 1,40,000 پیغمبرانو، کاش چې دا ثواب خو زما د امت وې. الله ورته فرمایل چې حبیبا خپکه گما ستا امتیان چې د جمعې 2 رکعاته فرض په امام پسې وکي نو دومره ثواب به ورکوم لکه د 1,40,000 پیغمبرانو په صف کې مونږ کړی. عزیزانو دې مقام کې اوس بل باس چې دا انبیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت کې د اسمانونو نه لاندې رااله، نو دا په کوم شکل کې؟ عزیزانو دې ته صورت مثالی وایي. په عالم مثال کې زمونږ دا ډانچه او دا روح او صورت داسې موجود دی لکه زوست چې یو بل ته ګورو داسې. نو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دي بالکل په هغه هیئت او په هغه صورت کې رسول الله سره راغلیو چې کم هیئت او کم صورت په دنیا کې وو. عزیزانو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. الله حرام کړی دی په ځمکه باندې جسم د پیغمبرانو. د پیغمبر جسم ته ځمکه تعرض نشي کوله. د پیغمبر جسم چې کومه ورځ نه کېږي تر قیامت پورې به محفوظ پروت. که تاسو خیال کړئ یو مشهوره واقعه ده د ایوب علیه السلام دا د پښتو کیسو میسو کتابونو کې لیکلي چې د ایوب علیه السلام بدن کې چینجی شوی او دا شو دا 14 درو خبره. پیغمبر الله په هغه بیماری نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي. 18 کاله بیمار ضرورو لیکن بدن کی چنجی دا سبب د نفرت ګرځي او پیغمبر چې د الله په هغه مرض نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي. دا سه دا د قصو میسو کتابونو والاو جوړ کړي. نو عرض داو چې بیا 18 کاله بیمار والیو دام امتحانو. الله دنیا ته خود چې وګورئ 18 کاله می په کټ کې سملولې دی او په 18 کاله کې 18 منټ هم ظاهر کړي نه. آخر کې دعا وکړه خدای ته چې یا الله بدن سره می چې ارڅ کې او خدای جبه ته می سموایا چې تا په یادو. دا امتحان او دا ابتلا. بیا ولا زامن ته د کوټې لاندې کړ. شیطان راغی زامن دې کوټې لاندې شو. الحمدلله د خخېدو د غم نه خلاص. بل سړی راغی ګډې او چیلې دې ټوله وبو یوړې خور پر راغی
الحمدلله د خدای مال او خدای واغستو زما ور سره څه کار دی زما د خدای د منځ کې حائل مواقع کې دا امتحان مونږ غوندې نه یي رحمان بابا وایي چې د یو وخته د ځان د پاسه کوک شي چې د یو وخته د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې یو وخت دی چې کوک شي او تکلیف درته ورسي نو خدای نه ځان مرور کې په کلونو خوشاله او په عیش او عشرت کې مبتلا ہے خو چې یو منټ در باندې خفګان راشي نو خدای نه شکایت شروع کې چې یا الله زدي لیدلې ما خدای زما زوی دی لیدلې او زما خزه دی لیدلې وا دا دې مړه کړه دا تاسو خیال راغی وا د دغه خلقونه چې اتلس کاله بیا به خزه مزدوری تطلا ما خام به چې مزدوری راوړه سبه دته پریزانه جوړه کړه او سبه د خدای په نامه ورک دا خزه وا پس خبره ورته ده غوسه شو او د قسم خوړو چې خزه والله چې زه جوړ شم چې تا به سل درې وهم چې د څه وخت کې جوړ شو یا الله ما خو د دې خزه نه قسم خوړل خدای ورته وی ایوبه دا چې خزه به پیدا کی دا دې چې تا سره څه وکړه دا چې به پیدا کی وې قسم سره به څه کوم الله ورته چل خی چې د سلو ډکو یو ګډای غوندې جوړه کا د سلو ډکو او په هغه سلو ډکو یو گزار دی لور کا قسم نه به مخلاص شي او دا به په دروم نشي اسی یو مزیدار خبره تاسو ته کوم هغه ورځ رانه چاته پوس کو چې مونږ هجی ډیر ګناونه دي کیږي بس ما وی خبره واوره که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شو نو د زمکه په سر چې څومره دنیا د ټوله به دوزخ ته لاړ شي ځکه چې عدل او انصاف خو دې ته وایي چې تا څه مزدوری کړې وي نو مانه بدل والا کنه چې تا څه کړې نه دي نو مانه بدل د څالي تاسو کړی قیامت کې به معامله د رحم او د کرم شروع شي د رحم او د کرم معامله بداسي جی منځونه پینځه دي الله به وایي چې په 200 مجرا کوي روپۍ جی یو ور کړی د خدای په نامه الله به وایي په 1,00,000 مجرا کوي کنه جی چې دا راټول شیم بیا هم د جنت قیمت نه برابرېږي نو الله به وایي چې اوس ګناونه ولټوي او ګناونه هم راوړي او په نیکۍ ورته بدل کوي معامله په قیامت کې داسې کېږي نو الله ستا او زما به هم څه درکو لګي او که معامله د عدل او د انصاف شروع شوه پناه په خدای دا عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږ کړي څه دي چې مونږ ته به څه ملوي نو ځکه سلطان باو رحمت الله علیه وایي چې عدل کرے تو ڈوبوے سا عدل کرے تو ڈوبوے سا فضل کرے تو تروے سا اے اللہ کپ قیامت کی دی عدل او انصاف کنو ڈوب شما او کا فضل دی کنو بیڑا بمی پارش اللہ دی دا فضل معاملہ مونږ سره وکړي که عدل او انصاف شروع شو مونږ ټول غر کې نو عرض دا عزیزانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په ټیم کې تقاضا کوي چې یا الله دا دومره عظیم اجر زما د امت پکار نو الله وستا امتیان چې 2 رکعات فرض په امام پسې وکي دومره اجر به ورکوم لکه چې 1,40,000 پیغمبرانو سره په دغه مقام کې زینه ټکه چې ما تاسو ته کړو زینه آسمانی لفت توای په دغه لفت 1,40,000 پیغمبران ور سره راغلي
حضور علیہ السلام بیا دغه ځای نه په براق سور شو او انبیاء رسخت کړ واپس او د بیا مکې ته راغی. چې مکې ته راغی د سبا ټیم لا کور ته تللی نه دی. جبریل او براق دغه ځای نه رسخت شو.